الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت بتوفیق سرا او داغه په رحم او کرم سره د سوالات و جواباتو دا مبارکه سلسله مخکې بوزو او نن په همدغه سلسله کې دا ورور سوال کړی دی یو منکر حدیث ما سره کینی پاسې دا فتنه نن سبا ډېره زیاته شوې ده، حدیثونو نه انکار او په حدیثونو اعتراض د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې او لیبل ورسره شي لیبل لکه داسې خو نشي کولی چې علمي خبرو کې چې دا حدیث کې دا مسله ده ته دا مني چې ستا پیغمبر دا کړي نو تا به داسې رادغه کړي هلته سړي سره علم دی اوس دته یې څه ویلي دي او سوال واوري او بیا به تاسو ته د علماو او د علم قدر معلوم شي. وی دې ما پورې نښتی دی چې حدیث کې دا راځي او دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی او کله چې امام بخاري نوم والي امام مسلم نوم والي په دغه غریبانانو باندې هسې تبه راشي چې حدیث د امام بخاري امام مسلم دی او په کې انس بن مالک دا ویلي دي چې رسول سلم براتو د ام حرام کور ته د ام حرام د یو مشره زنانه وه د هغې کور ته به راتلو نو هغې به ورله خوراک هم ورکو او بیا به رسول سلم هلته اوده شو قیلوله به یې کوله ماسپښین روایت کې راځي ویښته به یې ولم برابر کړو نو دې اوس دته وایي چې ام حرام د رسول سلم څه وه خو پردۍ ښځه وه نو د پردۍ ښځې کور ته داسې تله او هلته قیلوله کول او هلته خوراکونه کول دا د پیغمبر د شان سره مناسب دي نو ته اوس د دې څه جواب ورکړې ته ځان ته مفتي وې ملا وې او چې ګیرې پرېښودي او بیا چې ټک خطا یو دوه ټکي وله ورځي او بیا سم ځکه چې علم د سره نه وي کیدای شي د دې خبرو ته ډېرو خلکو واه واه هم کړي واه 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 حدیث یې پړ کړو د پیغمبر حدیثونه یې راسملول وحی راسملول والعیاذ بالله نه کې هېڅ اشکال نشته الحمدلله اول خو دا یاد کوي دا خبره صحیح ده صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا دي او که موږ له جواب نه راتلی که نه موږ به چورله ډول نه انکار کړی وی چې داسې قصه نشتي شتي صحیح بخاري صحیح مسلم کې انس بن مالک رضی الله عنه وی وی رسول سلم براتو د ام حرام خواله او ام حرام د عباد بن الصامت رضی الله عنه بیبي وه نو رسول سلم یو پیر راغی هغې وله ډوډۍ ورکړه او هغې بیا د رسول سلم بیا د هغې په کور کې وده شو چې راپاڅېدو خندلې خوب یې لیدلی بیا وده شو بیا راپاڅېدو دا ما قصې ذکر کړې وه خو زه هغه تفصیلي قصې له نه ځم مسله چې کوم ځای کې ده هغه مې ته ذکر کړه چې د ام حرام کور ته هغه تلی دی هلته یې خوب هم کړی دی سوال ام حرام د پیغمبر څه ده چې رسول سلم هلته شي اول خو دا خبره یاده کوي ګوره د دې نه مخکې چې زه جواب وکړم زما او ستا په شان ګناهګار سړی که چېرته د مشرې زنانه سره کیني نو څه غلط دغه به وي هسې دا لکه جواب یې موږ سره ښه صحیح جواب دی داسې نه یو سړی ما ته وایي چې دی ځان خلاصوي نه صحیح جواب یې خو که زما او ستا په شان یو ګناهګار کیني د مشرې ښځې سره او داسې شوي دي لکه د تره ښځه مامي بله داسې لرې رشته داره یا د سره رشته دار هم نه کلیواله نه دي شوي چې موږ ورسره ملاقات هم کړی دی موږ ورسره ناست هم یو دا پلانۍ ده د هغه ابۍ ده او دا مشره ده او دا داسې او دا داسې خبرې ورسره هم موږ کړې ډوډۍ هم موږ خوړلې چا به څه غلط دې ټیم کې ذهن ته څه راشي نه یوه دویمه که سړی دا نیوکه کوي په عام سړي وکړي بیا هم څه خبره نو ته چې دا کم سړی یادی خو ده ته م وګوره که نه دا هم څوک دی دا هغه سړی دی چې الله به دې دومره مخلوق کې چاڼ کړی دی د ده د تقوا به څه خبره کوو د ده د پاکوالي به څه خبره کوو د ده د سړیتوب به زه څه بیانومه چې زما او ستا په شان ګناهګار موږ وایو چې موږ داسې کار نشو کولی نو دې سړي ته خو وګوره که نه
پیغمبر دی، بعض د خصوصیات دي، نو هر ټیم که موږ د عامو خلکو سره نه یو شان کوو. ورسېدی به که نه. اوس راځو جواب له. ام حرام، اول خو دې تعارف واورئ. ام حرام د عباده بن صامت رضی الله عنه بیبي ده، او د ام سلیم خور ده. ام سلیم نوم به تاسو اورېدلی پېژنئ به، د انس بن مالک رضی الله عنه مور، د انس بن مالک مور ام سلیم، چې دا بیا واده شوې وه ابو طلحه ته. دا ام حرام او ام سلیم دا دواړه څه دي؟ دا خویندې دي. رسول سلم به هلته ډېر توراتو. ولې به توراتو؟ څه رښتیا و؟ نو دی خپله و د رسول سلم، او د دې ډېرو خلکو ته پته نشته. او څوک چې دا اعتراض کوي ته خو بلکل پته نشته. هلته دغه پیغمبر په خپله ویلي دي چې پردو زنانو سره به نه یوازې کېږئ. ایاکم الدخول علی النساء، دا حدیث کې. نو د دې ګډ جواب هغه دا دی چې اکثرو محققینو کړی دی، هغه دا چې ام حرام د رسول سلم خپله وه. څنګه یې خپله وه؟ دا خو د انس بن مالک خاله شوه که نه، د انس بن مالک ترور ده، د مور خورې ده. او ام سلیم او دا دواړه خویندې دي. نو ام سلیم چې دی رسول صلی الله علیه وسلم له پی ورکړي و کله چې رسول سلم وړکې و، او رسول سلم مور چې دی رالیږلی و بهر ته، او هغه مدینې طرف ته هم راغلی دی سیرت واوري. نو دې رسول سلم له پی ورکړي دي. چې دې کې څه مسله راغلی ده؟ دی رسول صلی الله علیه وسلم له پی ورکړي دي. نو چې پی ورکړي دي، نو ام سلیم د رسول سلم څه شوه؟ رضاعي مور. مور نه، رضاعي مور. نو چې دی رضاعي مور شو، نو ام حرام یې څه شوه؟ رضاعي ترور شوه. نو چې رضاعي ترور شوه، نو بیا دا تله راتله او هلته اوده کېده یا هلته خوراک کول دا به صحیح او که غلط وي؟ اشکال ختم شو الحمدلله. نو دې کې هېڅ اشکال نشته. او چې د چا د رسول سلم د حدیثونو سره نه لګي که نه، نو هغه که ته زر جواب ورکړي، خو د هغه زړه هغه نه صفا کېږي. دا شی خو مخکې ښه ویره کتر چې ته ښه دی داسې. نو خلاصه دا شو چې دې کې څه اشکال نشتی. او یو قول دی کې دا دی، دا مې یاد کړئ د فایدې دپاره، چې دا د رسول سلم خاله داسې وه چې دا د رسول سلم د پلار ترور وه. ولې؟ ځکه چې عبدالمطلب مور چې وه، د عبدالمطلب مور د رسول سلم د نیکه مور، هغه د بنو نجار خاندان نه و، د دغه مدینې د خلکو نه و. نو په هغه رشته کې ام حرام د رسول سلم ترور کېږي. هغه چې دغه رشته وله بله رواله، نو دا بیا هم د رسول سلم ترور کېږي. الحمدلله په دې کې څه اشکال هغه نشته. او باقي چې کوم سوالونه دي هغه به را روان نشي، سته پرېږدو.